د 11 پړاو شپږیزو سیالیو لپاره په زرګونه نندارچیان تر رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي راځي. د دغه ننداره کوونکو غوښتنه دا ده چې په د ټکټ اخیستو لپاره د ورته غرفې زیاتې شي او د دې ترڅنګ د ورته په لوبغالي کې د سیوري بندوبست وشي. د دوی پر وینا زیاتره کسان په لوبغالي کې د ځای نشتون له امله بیرته نهیلې له دغه ځایه ستنېږي. موږ دلته د شپږیزې لیګ د لیدو لپاره راغلي یو. ماشاءالله ګراوند تاسو خپل وګورئ ډیر ډک دی. دا اوس هم د بسچان روان دي او د باندې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته ده. باید د ټکټو د خپلې غرفې ولګول سي ځانګړي او زیات شي. باید د سیوریو پروګرام باید برابر شي ځکه چې ډیره ګرمي ده خو هوا ګرمه ده. ډېر خوښ یم چې دا لوبغالي مې ودلو او زه خاصا د ګربز مینهوال یم د هغې دپاره راغلی یم. ګراوند کې یو دا مشکل دی چې د باندې تماشاچیان زیات راغلي دي او د ټکټ ورکولو ځایونه چې دي هغه کم دي او بل باید په راتلونکي کې میدان هم لږ ستر شي چې په اسانۍ سره تماشاچیان وکړولی شي چې د افغانستان ملي لوبغاړي له نږدې څخه ننداره کړي. بیخي 100% خوښ یو چې په خپل وطن خوست کې عموم په ټول افغانستان کې چې شپږیزه یو ښه خوند کې او بیا په خوست کې په ډېر ښه خوند کې او دا میدون چې د شپږیزې لپاره بالکل مناسب ده او بل زه د رحمان الله ګرباز مینهوال یم. ګراوند وړوکی دی نه پکې ځایږي. ټول خلک میډیا ولاړ دي انتظار دي ټکټ ته انتظار دي رانتلو ته انتظار دي. بس دغه نه په تکلیف شو اندازه 2 ساعته انتظار ما خپله وکړو چې راتلم راننوتم. زه خپله د رحمان الله ګرباز مینهوال یم. موږ خو د کرکټ بورډ مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې خو د ټکټونو پر وخت اعلان کړي. دلته په 2 بجې میچ شروع کېږي. په 2 بجې د ټکټونه میلانوي هغه په لاره کې ډېر سخت رش وي او له کرکټ بورډ نه یو بله لویه غوښتنه دغه ده که نه چې دلته مینهوال بیخي زیات راځي. باید دا ګراوند لږ پراخ کړي لږ ازاد کړي تر څو مینهوال په اسانه توګه د لوبغاړو تماشا وکړي. خوښ یم چې دا ځل کرکټ بورډ یو نوی نوښت وکړ هغه دا چې شپږیزې له کابل څخه خوست ته انتقال کړه. زرګونه مینهوال د لوبې د لیدو لپاره لوبغالي ته راځي. هغه ډول سهولت فیسیلیټي چې په کار ده په داسې حال کې چې هغه نشته مګر بیا هم مینهوال د کرکټ سره د بېسارې او لیونۍ مینې په اساس لوبغالي ته په ګرمۍ کې راځي په ځان باندې تکلیف انتظار تېروي او خپل لوبغاړي تشویق کوي.